ګوري حب الله او بغض الله په ځان کې راولي، د قدرت شوق تر پکې پیدا نشي، د قومیت شوق تر پکې پیدا نشي، د منطقي او د علاقې شوق تر پکې پیدا نشي چې دا د شمال دی، دا د جنوب دی، دا د شرق دی، دا د غرب دی. دا تبعیض در پکې پیدا نشي چې دا فارسی زبان دی، دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا ازبک دی، دا بلوچ دی، دا پښتون دی. ګوري لله فی الله د تقوا په لحاظ، د مسلمانی په لحاظ خپل تعلق سره وساتي، خپل ورورګلوي سره وساتي. انما المؤمنون اخوة، مؤمنان سره ورونه دي. نو الله جل جلاله په دا نظام باقی پرېږدي او اسلامي نظام ته ښه متوجه سي، په خپلو کورو کې اسلام او شریعت حاکم کړي، په خپل کلي کې حاکم کړي، په خپل اولادو کې حاکم کړي، په خپلو انډیوالانو کې حاکم کړي او عدالت راولي. عدالت وري د الله جل جلاله حکم اول پر ځان، بیا پر خپل اولاد، بیا پر خپل قریبانو، بیا پر نورو خلکو باندې تطبیق کړي. وري چې فرق درسره ونسي، که مجاهدین دي، که علما دي، که حاکمان دي، که قضات دي، که دغه اسلامي نظام پر عدالت باندې ولاړ او عدالت فیصلې کولې، بیا به دا نظام باقي پاتې تر یوم القیامه به پاتې. که ظلم رالی، وحشت رالی او سپارښتونه راله او قدرتمند سړی نه محکمه کېدی، غریب سړی محکمه کېدی او داغه سپارښت نه و، په سپارښتو باندې فیصلې کېدې، کارونه په سپارښتو باندې کېدل، په واسطو باندې کېدل. غریبانو دا بې سپارښتو بې وسیلې خلک پاته وه، هغه د قدرتمند خلک، هغه واسطه والا خلک هغه مخته وه. عدالت پاته سو، بیا دا نظام پاتېږي نه، بیا به دا نظام له منځه ځي. نو ټول کوشش وکړي د دې غریبانو قدر کوي، د دې مظلومانو قدر کوي. ګوري دا افغانستان چې دی، دا د مظلومانو کور دی، دا د شهیدانو کور دی، دا د زخمیانو کور دی، دا د مجاهدینو کور دی. داسې څوک نشته په دې افغانستان کې چې د هغه کور د غم نه وي وهلی، په هغه کور کې د شهید نه وي سوی، په هغه کور کې د زخمي نه وي سوی، په هغه کور کې د سړی نه وي بندي سوی. دا ټول مظلومان خلک دي. د دې ښه خدمت کوئ، که نه قدر یې کوئ، عزت یې کوئ. او الله چې نن و تاسو ته دا کامیابي درکړې ده، دومره عظیمه کامیابي چې په فکر کې نه راتله چې داسې یو حالت به راځي. غرب و د هغه اشریان و داسې وحشت و دهشت و اشغال و ظلم یې راوستلي و، دا به بیا ماتېږي. خو الله په خپل قدرت باندې بالذات په خپل قدرت باندې مات کړه، موږ نه دي مات کړي، دا الله مات کړي دي. د الله شکر به ادا کوو، الله ته به په سجده پرېوځو، پر دې مسلمانانو باندې به رحم کوو. پر دې مسلمانانو ډېر ظلمونه سوي دي. څو دورې دا 40 کاله 45 کاله پر دې مسلمانانو باندې ظلمونه سوي دي. اوس یې وخت دغه دی چې پر پټیو باندې، پر زخمو باندې پټۍ واچوو او د دې خدمت وکړو. الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې هم یې دیني خدمت وکړو، هم یې دنیوي خدمت وکړو. لیکن اولیت به مو دیني خدمت کوي، اول د دین خدمت وکړي. ورونو دین ور زده کړئ، بچانو ته، اولادونو ته علم ور زده کړئ، پوهه ور زده کړئ، اسلام ور وښیاست. هر څوک چې مسؤلین دي هغه د اول د دین زده کړه و خلکو ته وکړي، دیني خدمت یې وکړي، اسلامي خدمت یې وکړي. په دوم قدم کې د بیا د دې د دنیایي خدمت وکړي، اقتصادي خدمت یې وکړي، بیت المال دې ور وساتي او مستحقینو ته دې ورسوي، یتیمانو ته دې ورسوي، غریبانو ته دې ورسوي، د غریبانو د حال پوښتنه دې وکړي. الله جل جلاله دې دغه حالت پر مسلمانانو، پر دې افغانانو باندې دائم وګرځي او الله دې استقامت ورکړي. ورونو د خپلو مسؤلینو ته دعاګانې کوي، د ولات الامور ته دعاوې کوي په لمانځه کې.